خبر یو امریکایي ډیپلوماټ له پخواني افغان ځواکونو یوې قطعې جوړېدو وړاندیز کړی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو پخواني امریکایي ډیپلوماټ وړاندیز کړی چې امریکا د افغانستان په وژل شوي دولت له پوځیانو څخه یوه قطعه جوړه کړي. په کوزه کې امریکا متحده ایالاتو پخواني سفیر فلیټ کانزټ دا وړاندیز په یوه تحلیلي لیکنه کې کړی چې اروپا پالیسي شننې مرکز پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. په ښاغلي کانزټ په اوکراین روسي یرغل ته په اشاره ویلي چې جګوي یو ور بیا سړی جګړې دورې په شان اړتیا پیدا کوي چې اروپا امنیت ساتنې لپاره ځواکونه واستول شي. کانزټ ویلي چې په کوزه کې سربیره په ترکیه، ایسلنډ او ازبکستان کې هم د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی. باوري دی چې امریکا په پرستیو کې د تللو افغانانو په منځ کې داسې کسان شته چې امریکا په پوځ کې شاملېدو لیوالتیا لري خو په شرایطو برابر نه دي، ځکه چې امریکا پوځ کې شاملېدو یو شرط دا دی چې امریکا تابعیت د دایمي اقامه ولري. تیر کال د مني کې د بریټانیا پوځ چوکاټ کې د پخواني نیپالي ځواکونو په شان یو افغان قطعې جوړېدو وړاندیز شوی و. ویل شوي چې دا ځواک له هغو افغان پوځي محصلان چې په بریټانیا کې په زده کړه بوخت دي او له افغانستان څخه راویستل شوي دي افغانان پوځیان جوړېدای شي. کانزټ ویلي که څه هم بریټانیا د وړاندیز له عملي نه دی خو امریکا کولی شي چې عملي یې کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ. د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.